افضل دکان مثال شک در گرفته هر دکان از خود چیز جدول داره که چقدر مصرف شرا آمده مثلا دکان خودی من 47000 مالم در گرفته 10000 مصرف دکانم شده که اگر 57000 میشه از این چیز ما یک دونه خاص خدایی نکردیم با دکانداران معلوم است با طالبان معلوم است با کلی معلوم است که دکان ما فقط تندور در گرفته است خلاص قلب شلا کنه نتونستیم. دکان ما در اثر همین جنگی که یک هفته پیش شده بود تعریف شده یک 22000 تا با مصرف دکان خساره به ما رسیده. الان از مرجع مربوطه ورزی کرد باید به ما کمک شود. حال فعلا دیدن استیم شاید نیستم که دکان ما ترمیم کرده را استیم پس از سر. جنگ په واسطه باندې دغه واقعیت ظهور واخیسته تقریبا موږ دلته د لاندې دکانو سره او د پاس منزل د نورو مسلمانانو دکاندارانو ګودامو سره تقریبا 21 دکانه سوځېدلي دي یعنې دغه ټول مکمل حریق شوي او د ما خپله بخش د دواخانې د ډاکټر معاینه خانه د کمپیوټر بخش د نرسنګ بخش د لابراتوار بخش او د غاښو د ډاکټر بخش دا ټول مکمل سوځېدلي دي او لاندې دوا پاس درېیم منزل کې د موږ ګودام و ګودام مکمل سوځېدلی ده چې هغه مکمل د موږ جادي وړي اکمالات و پکې هماغه ټول مکمل یو کې ټول سوځېدلی ده او لاندې دواخانې نه یو کم تم مال ویستلی و چې هغه هم په دغه ویستو کې ټول ورخطایي کې نیمې مات شو نه خو خیر په هر صورت نو تقریبا د موږ سر او اخر موږ ځان سره سنجش کړی ده تقریبا 15 لک روپۍ د موږ محصول ته خسارهمند شوي یاست. د اوس لپاره خو امارت ته د سم شکایت کمیسیون د خوا نه یو هیئت رالېږلی او د دې ټولو عکاسي هم کړې ده او هیئتي یې کړې ده او موږ داسې خبر شوي امارت داسې تصمیم لري چې په آینده کې د امارت د خوا نه یا نورو خیریه مؤسسو د خوا نه په کندوز کې د زیانمنو خلکو سره کومک کېده نو دغه خلک به په اوله درجه کې وي اول مستحقین به دوی شمار کېږي دوی سره به همکاري کېږي داسې یو تصمیم زموږ رهبري لري. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره